قرآن جڑیږي په ګردو کې ډېر ګیلمن په انوارو کې وایي چې څوک مې تلاوت نه کوي ډېر په بد حال سپېرو ګردو کې قرآن جڑیږي په ګردو کې ډېر ګیلمن په المارو کې وایي چې څوک مې تلاوت نه کوي ډېر په بد حال سپېرو ګردو کې ورځ په محشر به شکایت کړي رب ته چا چې سوځلی په لمبو کې ځینې کورونو کې ریا لپاره د بې عزتۍ په ډمخانو کې ځینې کورونو کې ریا لپاره د بې عزتۍ په ډمخانو کې قرآن جړیږي په ګردو کې ډېر ګیلمن په المارو کې وایي چې څوک مې تلاوت نه کوي ډېر په بد حال سپېرو ګردو کې ځینو یاد کړی و د نوم لپاره بېرته یې هېر په سردو کې چا چې یاد کړی په عمل سره دی د بختورو په سینو کې چا چې یاد کړی په عمل سره دی د بختورو په سینو کې قرآن جړیږي په ګردو کې ډېر ګیلمن په انوارو کې وایي چې څوک مې تلاوت نه کوي ډېر په بد حال سپېرو ګردو کې قرآن ویلي شفاعت به یې کړم چا چې ساتله سپینو زړو کې ورسره لس کسان د هر یو حافظ وړي به جنت په باغچو کې ورسره لس کسان د هر یو حافظ وړي به جنت په باغچو کې قرآن جړیږي په ګردو کې ډېر ګیلمن په انوارو کې وایي چې څوک مې تلاوت نه کوي ډېر په بد حال سپېرو ګردو کې دغه پوښتنه او وصیت کړم ورونو په اودس باندې لاسو کې بیا به نو رب العالمین وي خوشحال په سپینو زړو پاکو سینو کې بیا به نو رب العالمین وي خوشحال په سپینو زړو پاکو سینو کې قرآن جړیږي په ګردو کې ډېر ګیلمن په المارو کې
وایي چې څوک مې تلاوت نه کوي ډېر په بد حال سپېرو ګردو کې ایښی محمد باید په ضد راپاڅه چې د بېدینو په ولکو کې ایښی زه به په لوړ اواز ناره وکړمه سر مې قربان در سپارو ته ایښی زه به په لوړ اواز ناره وکړمه سر مې قربان در سپارو ته ایښی قرآن ژړېږي په ګردو کې ایښی ډېر ګیلمن په المارو کې ایښی وایي چې څوک مې تلاوت نه کوي ډېر په بد حال سپېرو ګردو کې ایښی قرآن ژړېږي په ګردو کې ایښی ډېر ګیلمن په المارو کې ایښی